الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إلهي عبدك العاصي عطاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تدرد فمن يرحم سواك. إلهي أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضراتو، ما ستاسو دروان دي د سورة مریم مبارک د شپاړسمې سپارې نه د څلورمې رکوع د آخر نه یو آیات مبارک ولوستو. په دې آیات مبارک کې الله فرمایي چې تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا جنت چې دی دا به زه هغې بندګانو ته کو نارینه دي او کو زنانه دي. الله وی چې دا جنت به زه میراث کې هغه بندګانو ته ورکومه من کان تقیا چې په هغوی کې پرهیزګاري وي. زما والد صاحب محترم په تېره جمعه باندې د جنت په باره کې یو څو خبرې کړې وي او د هغې سره مطابق د تقوا بیان یې کړو. نو الله وی چې دا به زه هغه چاته میراث کې ورکومه چې زما بندګانې کو نارینه او کو زنانه چې په دې کې پرهیزګاري پیدا شي. نو پرهیزګارو ته به الله وی چې زه ورکومه. حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر ورځ د قیامت باندې به
د الله د عرش ته لاندې اووه قسمه خلک یو به پکې متقي وي. نو ته تقوا چې دی د الله په جناب کې لویه مرتبه ده او تقوا چې دی ډېر لوی باب دی. نو دارومدار د جنت چې شو خلاصه د کلام دا ده، دارومدار د جنت چې دی دا چې تا ته حاصلیږي او په میراث کې تاله راځي، نو ته به په ځان کې پرهیزګاري پیدا کړي. نو د دغې پرهیزګارۍ د برکته به الله ته د جنت درکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دته یو کس راغی ورته وی چې ما ته نصیحت وکړه. نو عبدالله صاحب ورته وی چې یاره د بل چا ته لاړ شه، نبي زه تا ته راغلی یم ما ته نصیحت وکړه. هغه ورته وی چې څه ته وې نو داسې کار وکړه چې په دې قرآن مجید کې فکر وکړه، سوچ پکې وکړه، تدبر پکې وکړه. ادا دی چې نو چې سوچ فکر پکې وکړي چې د یا ایها الذین آمنو د دین رستو چې کم ټکي راغلي دي په هغې باندې عمل وکړه. دغه تا د زما نصیحت دی. نو قرآن مجید کې خو بېشمېر آیاتونه د تقوا په باره کې راغلي دي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو په ځان کې تقوا پیدا کې، د الله نه ویریږئ، هغه تقوا چې د الله د شان سره مناسب ده. نو داسې ډېر بېشمېر آیاتونه د تقوا په باره کې راغلي دي. نو تا د چې جنت ملاویږي د تقوا د برکته به ملاویږي. شیخ سلیمان جمل په خاشیة علی الجلالین کې په درېیمه سپاره کې دې ځای کې د سورة آل عمران مبارک په اوله رکوع کې لیکلي دي والراسخون فی العلم. دغلته لیکلي دي کو څوک د ځان نه لوی سړی جوړوي، هغه دې په ځان کې څلور خبرې پیدا کړي چې دغه څلور خبرې پکې پیدا شي، دی به په دنیا کې هم کامیاب شي، دی به په قبر کې هم کامیاب شي، دی به په آخرت کې هم کامیاب شي. ادا ده شیخ صاحب فرمایي چې التقوا فيما بینه وبین الله والتواضع فيما بينه وبين الناس والزهد فيما بينه وبين الدنيا والمجاهدة فيما بينه وبين النفس. دغه څلور کامیابی چې دا په دغه څلور خبرو سره ده. ادا ده چې التقوا بما بينه وبين الله، تقوا په بزان کې پیدا کی د الله نه به ویریږي او په مابین د الله کې به پیدا کی. نو دغه تقوا چې په دا کې پیدا شوه الله به تا ته جنت درکړي. ځکه الله وایي من کان تقیا، جنت به هغه چا ته زه په میراث کې ورکوم چې په ده کې پرهیزګاري راشي. نو ته چې د الله عبادت کې اب همیشه کې دوام به پکې کې، باغی براتک کې، داسې نه چې یو ورځې وکړي او سبې پرېږدي، په یو ورځې ډېر وکړي او په بل ټیم یې پرېږدي. نه، حدیث مبارک کې راغلی دي چې ته د الله عبادت کوه، همیشه کوه، خو چې دوام پې کولی شي. نو دا ده چې ته په تقوا په ځان کې پیدا کړي او په مابین د الله کې پې پیدا کړي. شاه عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، پهلوان د معرفت د میدان، خاتم الاولیاء،
د 9 صدۍ انسان تیر شوی دی او د سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوسی مبارک دی هغوی د یو کس راغی ورته وی ما ته نصیحت وکړه یره وی زه دونه نیمه په دې لوی خلکو کې چې د الله وله دونه لوی مقام ورکړي په دوی کې عاجزي انکساري پکې وی زه دونه نیمه نه وي بس زه راغلی ما بس شاه صاحب مبارک ورته وي زه ستا په خبرې سره داسې کار وکړه چې ودعي الذنوب صعيرها وكبيرها وهو التقى لا تحقرن صعيرها ان الجبال من الحصوى داسې کار وکړه چې ته وې چې ما ته نصیحت وکړه ودعي الذنوب صعيرها وكبيرها وهو التقى واړه او غټ ګناهونه پرېږده دا تقوا ده او بله دا ده چې دې غرونو ته فکر وکړه سوچ ورته وکړه او وړو ګناهونو ته سپک مه ګوره ادا ده دغه غرونو ته وګوره دی غرونه دا غرونه چې دي د دې وړو وړو ګناهونو نه جوړ شوي دي نو ته چې وړه ګناه کې هغه به مفضي شي غټې ګناه ده او بیا چې غټه ګناه کې نو هغه به سبب ستا یعنی خاتمه به دې خرابه شي او د دنیا نه به کافر لاړ شي نو دغې وړو او واړه ګناهونه دي او که غټ ګناهونه دي دا دې ته سپک مه ګوره دا پرېږده دغه تقوا ده او دا لوی لوی غرونه چې ویني دا د دې وړو وړو کانونه جوړ شوي دي نو څه چې دي تا ته چې الله جنت په میراث کې درکوي دا په برکت د تقوا سره درکوي نو د الله په جناب کې ته تقوا ډېر لوی مقام دی په دې نیکانو کې یو نیک انسان تیر شوی دی چې اول سب سړی د اولیاء د سب دی ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ادهم صاحب چې دا ډیر زیات پرهیزګار نیک انسانو او د الله سره وعده کړې وه چې ای الله زه به ستا عبادت کوم ستا بندگی به کوم په نور څه کې به د زمانه ګیله نه کوې بس ځکه چې تا په قرآن مجید کې ویلي دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا انسانان او پیریان ما د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي نو ای خدای زه به ستا بندګي کوم او ما نه به په بل څه کې ګیله نه کوې دی یو ورځ را روان دی او په بخارا کې دی د امام بخاري رحمت الله علیه په کلي کې دی بس اودس ته په نیکان ټول عمر په اودس کې ګرځي په اودس نه ګرځي کو سملی نو هم په حالت د اودس کې دی کو ګرځي نو هم په حالت د اودس کې دا نیکان خلک ټول دغه شان کوي پرهیزګار خلک دا کار کوي نو هغه ادهم صاحب راغی او یو نیر کې داسې اودس یې کو دی کې چې ګوري یو سیب را روان دی اوس په تا ته تقوا برکت معلوم شي دغې نیکانو ته الله ورکوي بل چاته نه ورکوي تا چې په ځان کې پرهیزګاري پیدا کړه الله بیا تا ته هم درکوي الله دې من تاسو ټولو ته زما د والد صاحب ته پیر سباق باباجي صاحب او د الدن ډیره باباجي صاحب چې دا بزرګان تیر شوي دي ته دوی په برکت ته الله په من تاسو ټولو مسلمانانو کې تقوا پیدا کړي او والد صاحب محترم په برکت سره الله دې په من کې پرهیزګاري پیدا کړي تقوا دې الله کې راکې پیدا کړي نو هغه بس هغه سیب روان دی ډېر اوږې شوي و سیب یې وخوړو چې سیب یې وخوړو د
ته وی اوهو د دې مالک لیکن د ده دپاره حلال خو بس په اوبو کې را روان دی لیکن د ده دپاره حلال دی بیا هم زړه کې سوچ او فکر شو چې داس مې څه وکړه بس اودس یې وکړو کامل اودس یې وکړو او بس بیا واپس کلي ته راغی هلته یې تپوس وکړو او یا یې وی چې دا باغ و کیدی شي دې سره زه لګېدلی یم د هغې اونې نه راپرو د عظیم الشان باغ و د سیبانو یره دا خو د یو زنانه دی بس هغه زنانه ته ورغی ور یې وډبو هغې ویل اواز ورکوي ته څوک یې یله وي زه پلانکي یم وي ښه وي څه مسله ده وي داسې کار دی چې ما ستا د دې باغ سیب وخوړو ما ته د دې معافي وکړه هغې ورته وي داسې کار دی چې دا باغ چې دی دا زما او په بلخ کې یو باچا دی دا زما او د هغه په مابین کې دا خو نیم دی نیم زما دی او نیم د هغه دی داسې کار دی ما تا ته د نیم سیب معافي وکړه او نیم سیب دپاره بلخ ته لاړ شه او دی په بخارا کې دی او د بخارا او د بلخ د دې په مابین کې پیاده مزل چې دی دا د اتور وزو دی پیاده د مزل کوي اوس په ځي روانېږي به بس زنانه خو ته د نیم سیب معافي وکړه بیا دی روان شو بلخ ته روان دی په 8 شپې او 8 ورځې کې بلخ ته ورسېد پیاده مزل یې مخکې دونه تقوا او پرهیزګاري پکې وه اوس په تقوا سره ته ووینې چې د تقوا څه سره ده په دې دنیا کې الله لوی مرتبه ورکړه چې په آخرت کې به الله څه کوي په قبر کې به الله سره څه معامله کوي په آخرت کې به سره الله څه معامله کوي دی روان شو او بس بلخ ته ورسېدو بس دې کې چې ګوري د باچا معلومات یې وکوي هغه دی را روان دی هغه سره خپل ارکان حکومت دي خادمان دي ورسره فوجیان دي پس ته هغه اس چې کوم دی د هغه محار یې ونیوه او دا قیسې ورته وکړه ورته یې وي اوس زه په چکر باندې روتې یم او اوس ما سره ټیم نشته بیا به سبا له ګورو بس ته انتظار وکړو بیا د ده په کور کې یوه لور وه او والد صاحب محترم فرمایي چې دا 14مې د شپومۍ په شان پړقېده عالم هم وه پرهیزګار هم وه تقوادار هم وه او دا ده چې خالصه خوره وه نو بس هغه خپل لور سره او هغې ورته ویلي چې ما په نیک انسان ته ورکې بل چاته به مې نه ورکې او د دې د نکاح پیغام ډېرو وزیرانو مالدارانو په دغه وخت کې کړو لیکن ده ته انکار کړو او د باچا لور وه نه نورې لوریانې وې او نه زامن وو هغه چې دی بس لور سره یې سلا وکړه وي بس دغه ټیک دی دا ټول حالت یې ورته ووي چې سبا له راغی باچا په تخت کېناسته دی راغی ورته وي څه مسله ده وي دغه شان مسله ده حذویات ساته داسې کار دی چې زما په کور کې یوه لور ده او هم ډېره زیاته نیکه ده پرهیزګاره ده پس ده وي دا ښه دی د ده نه به پرهیزګاره سړی ما ته میلو نه شي دا بس ښه دی نو زما دا لور چې دا به زه تا ته په نکاح باندې در کوم خبره یې ورته ټوله وکړه نو تا د به زه د هر نیم سیب معافي کوم چې زما دا رور په نکاح باندې والي مخکې باچیان چې وه ټول علما وو یره زه خو دې ته تیار نه یم وی ما خو خدای سره یو وعده کړې ده وی ما الله وی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو ما خو خدای سره وعده کړې ده چې ما نه به په بل څه کې ګیله نه کې او زه به ستا بندګي کومه ښځه وي چې ته زما د لون نکاح ته تیار نه نو زه ستا د دې نیم سیب دا زه تا ته نه بخمه بس زه ګرځه چې څه کې کوه
بس هغه ډیر زیات مجبور شو او چې پرهیزګاري دې په ځان کې پیدا کړه تقوا دې په ځان کې پیدا کړه الله به د دنیا هم جنت کې ته ګوره چې اوس جنت کېږي که نه جنت کېږي د خدای پرهیزګاري کوه 5 وخته مونځ کوه په پابندۍ سره کوه د خدای عبادت کوه دا ټوله پرهیزګاري ده چې ته د الله ته په دې ودرېدې او سجدې ته یې پرېښودې دا د الله لوی شکر ادا که داسې خلک شته چې د خپلو خواهشاتو تابع نو کله مونځ کوه کله مه کوه خو چې راحت دی خوشحالي ده مونځ کوه د الله عبادت مه کوه او چې کله سنینو د الله نه ګیرې کوي داسې خلک شته هم نارینه هم شته هم زنانه هم شته هغه چې دی بس تیار شو بس نکاح وتړله او هغه چې دی نو د چې کله هغه انکار وکړه باچا ته نو وزیران ورته د خدای بنده وی مینګې دې غواړو مینګلی نه راکړه یو تالی درکوي ته یې نه کوې وی کوره هر څه به د درکړي هر څه ورته میلو شو چې د دې لورې څونه حصه وه د پلار په حصه کې هغه یې ورله په میراث کې اوله یې ورکړه او یو بنګلې ورته تیاره کړه او باچا سه خپل لور هغه کور ته بوتله بس ده به داسې کار وکړو بس بیبي شوه نکاح وتړلې شوه دی به چې ماسخوتن کور ته لاړه د ماسخوتن د مون نه پس بس الله اکبر به وکړو او د سار اذان چې پکې ده د دغه نه به مخکې سلام واړو هغه چې دی یو شپې دا کار وکړو بل یې وکړو د هغه پکې مقصد و د دغه باچا پکې مقصد و هغه چې دی بس دی لور نه تپوس وکړو چې څنګه چل دی یاره وي په زما سره خو هېڅ تعلق نشته بس دغه کال یې دی چې ماسخوتن راشي بس الله اکبر ناریږي الله ته ودرېږي او د سار د اذان نه لږ مخکې بس سلام وړي دغه کار دی بل هېڅ کاري نشته ادهم صاحب یې راوغوښته وي داسې کار دی زه ګورې تا ته اوس هم ګلې معافي نه کوم د نیم صاحب معافي نه کوم نو وي په ستا خو چې څه شرایط وه برابر شو وي نه وي زما اوس بل دا شرط دی چې ته به زما د دې لور سره میلاویږي چې د دې سره میلاو شوي نه بلکل تا ته زه د نیم صاحب معافي نه کوم هغه چې دی بس په 8مه شپه باندې دی د دې خپلې بیبي سره میلاو شو او بس بیا راغی باچا صاحب یې څوکۍ کوله چې څنګه چل دی هله شپه به یې څوکۍ کوله پس په 8مه شپه د دې سره میلاو شو او بیا ادهم صاحب هم غسل وکړو بیبي هم وکړو او بیا لاړ ادهم صاحب بیا په مانځه باندې ودرېدو او چې سجدې له لاړو نو یو لوی چغې وواله نو بس په چغې سره ډېره لرې پورې لاړه ځکه شپه وه خلک هم راغون شو باچا صاحب هم راغی چې سړی د سجدې نه اوچت کو په سجده کې یې ساه ورکړې وه وروره دا د څه برکت شو اوس ووایه دا برکت چې دی د دغه تقوا شو په ځان کې پرهیزګاري پیدا کړه بیا دی خو د دنیا نه لاړو ادهم صاحب وفات شو دا عینې دا بیبي هغه حامله وګرځېده په الواد باندې بیماره شوه او د هغې نه وروسته وله ابراهیم صاحب الله ورکړو نو هغه هم په انتها باندې ودرېده هم د اولیو د اول سب سړي الله وګرځو نو ابراهیم صاحب بس نوسی او نوسی چې دي دا هم بچي دي په هغه باندې تعلیم وکړو بیا علم وکړو او بیا وصیت وکړو چې زما نه پس په زما دا نوسی چې دي دا به باچی هغه چې دی ابراهیم صاحب د بلخ او بحالا باچی هغه بیا پرېښوده بیا ورته یو سړی راغی بس اخري خبره کوم بیا بس کوم بیا نو د دغې مبارک صاحب دا ادهم صاحب نه او د دغې بیبي نه الله وله ابراهیم صاحب ورکو هم د اولیو د هغه علم وکړو او د نیکانو سره کېناسته په چې د نیکانو سره کېناستې پرهیزګاره به شي او چې هغه نیک دي ته ورسره کېناستې نیک به شي او چې د بدانو سره کېناستې نو بس بد به شي بس المجلس له تاثیر دی نو هغه چې دی تپوس یې دې وکړو چې د بلخ او بخارا دا باچي دا ولې پرېښوده وي د 3 وجو نه مې پرېښوده وي د څه
وی سفر دراز دیدم مرا توشنی قاضی عدل دیدم مرا شاهدینی شپی تاریک دیدم ملامونسنی د درې وجنه مې پرېښوده سفر دراز دیدم دوی په پارسی جوابي ابراهیم صاحب په پارسی جوابي وی سفر دراز دیدم مرا توشنی وی د دې وجنه چې اومې کتل چې په یو لوی سفر باندې به روان یم داعي دپاره را سره توشنه و توشه څه دی عمل دی ته چې دا پرهیزګاري کې نو دا یو عمل د ځان د هغې زندګۍ دپاره تیاري کې وی دغه عمل دی توشه را سره نه وه او وی چې مې وکتل قاضي عدل دیدم ملا شاهدیني او چې ساله به د دغه خدای ته مخامخ ودرېږم د دې دپاره را سره ګوانو ګوا چې دی دام عمل دی او مرا شاهدیني او شپې تاریک دیدم مرامونسني ما چې وکتل دی قبر دا چې په دې کې تکه توره تیاره ده د دې دپاره را سره الفت کوونکي نو الفت کوونکي چې دی دا سعد اسم فاعل ده دا الفت کوونکي چې دی دام عمل دی نو دغه درې وجې وي د دې درې وجو نه ما د بلخ او د بخارا باچي پرېږده هغه دا ده چې تا د جنت ملاویږي الله وایي زه به هغه بندګانو نارینه او زنانو ته ورکوم چې په دوی کې پرهیزګاري پیدا شي و آخر دعوانا ان الحمد لله